ګوره بلاله کوشش کوه چې دې روژې مبارکې میاشت کې نه پردو زنانو ته وګورې او نه روره ګوره کومې جنۍ منۍ سره خبرې وکړي ښه او ته ودرې ما ته زنګ راغی زه مسعود زر نه لاړم تا ته بیا جنۍ زنګ راوړي هلو فتح خانه څنګه یې رابعه ګلې ته بیا شوې را پیدا او مونږه به کې تباه خدای دې تا غرقه کي ته په دا 11 میاشتې ورکه کله چې دا د روژې مبارکه میاشت دې میاشت کې را پیدا شه چې مونږه ښه صحیح ګناهګار کړي همداسې وخت کې خو ټول خلک خبرې کوي نه راغلی چې خپل د معشوقې سره په دا روژه کې خبرې وکړي هغه نر نه دی هغه قمقل دی هغه لږ چې د روژې مبارکه میاشت کې هغه پاسېږي جنۍ سره خبرې کوي په لاس یې څه ورځیم نه او بس هسې چټي ګناهګارېږي او تا سره خبرې کول خو چټي بکواس دی ته یو میاشت را پیدا یو 11 میاشتې ورکه یې نه غواړې چې اوس ته ما سره په دې روژه میاشت کې خبرې وکړې نه کوم در سره خبرې تا په برسرې باندې زه څه وکړم هسې ځان به ګناهګار کړم د جنت څلوېښت حورې به م رانوځي او ته خو هسې په لاس نه راځې تا خو واده کړی دی ستا خو کور ودان دی خو هسې ټایم پاس دپاره بیا فتح خان ته زنګ وی خدای دې ستا بیخ وبایست دې روژې میاشت کې بند که ببرسرې دا ببرسرې دې چاته ویلې ببرسرې به دې ادي دا بعضې جنکۍ او ښځې چې دي دی هغه ځای ګارۍ کوم ځای چې خارخ نه کوي کله چې ستا په کار وي ته وزګار یې د عبادتونو میاشت نه وي دی یې ورکې مصروفه یي بچي مې جاړي او دا دی او هغه دی او سل بانې کوي او کله چې د روژې میاشت شي بس بیا را پیدا شي چې موږ غوندې شریفه هلکان ګناهګار شپه وکړه ماته نن ویسونه شان وخته مخوم ده برون ده پیغام ده پیغام نشته پرېبوځي میرو ته شي بلور د مرشاته بردي سیخه شه هلکان چې کله د روژې نه مخکې جنۍ وګوري د ستا شونډې په تاسې دي د ستا مخ دی فیرینې ته دومره خوږه لکه ګوړ او شیرینې او کله چې په روژه کې وګوري خواته مې مه رانږدې کېږه چې روژه ده توبه ده جنۍ ستا یارانې نه مې توبه ده